یو بله خبره ضروري پکې دا ده ورځان ته مې تاسو کله کله سړی خبرې کوي شیطان ورته وایي دا تا ته وایي خو ورځه تا ته نه هم زه ځان ته وایم او ټول به د دې خبرو ته غوږ ږدو چې ژمي کې یوه ذمهواري دا ده چې ډېر خلک غریبان دي یخني کېږي کله بلۍ ساسي دومره وسایي نه چې پلاستیک واخلي او کله شړقېږي 500 روپۍ روزانه د هغه دیاړي او 200 روپۍ د هغې خرچوي نو دا غریب به څه بنین واخلي زما ورونو په موږ ټولو مسلمانانو دا دی چې موږ له ګزاره کېږي د هغه مسلمانانو غم وکړو چې د هغوی یخني کېږي چې څومره د سړي وسه کېږي تاسو زموږ د اکابرو حال وګورئ پیغمبر علیه السلام د ژمي باره کې دومره فکرمند و چې څومره غذاګانې کړي دي ټولې په ګرمۍ کې کړي دي ځکه ژمي کې مجاهدین ته تکلیف صرف خیبر غزا او د احزاب غزا د په یخنۍ کې کړې ده او په هغې کې هم دا اعلانونه کړي چې ای خلکو د بېوسه خلکو سره مدد وکړئ ژمی د یخني ده صلاح الدین ایوبي چې دا زمونږ د امت یو نامور مجاهد تیر شوی دی چې اوس هم په کافرو د هغه زلزله ده زمونږ امت داسې خلکو ته محتاج دی لکه صلاح الدین ایوبي عمر فاروق شیخ الاسلام ابن تیمیه صحابه او زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم و یو ځله د مجاهدین حملې ته ولېږل او چا ورته وویل چې صلاح الدین ایوبي سخت یخني ده او څه سوګي دي مجاهدین داسې یخني شوې ده داسې یخني فورا اعلان وکړو چې بیرته راځئ لیکن دومره ښه سړی او دومره ښه چې کافران یې نیولي و یخني وه کوټونه یې وله ورکړه او د ګرمایي سامان یې ورکړه جنګ نو د سره د اسلام دپاره دی خو رحم به در باندې کوو دې وجه نه زما ورونو د دنیا ډېر خلک بېوسه دي په دې ټولو باندې رحم پکار دی که نه دی او واسکټ رحم خو پکار ده خبره موږ دا کوله چې زموږ مشرانو جهاد کړی دی خو ډېر د رحم جهاد یې کړی دی داسې ظلمونه یې نه دي کړي لکه یهودیانو او نصاراو چې وکړ الله دې دا تباه کړي قنوت هم پسې خیرې هم کوئ ځکه اسلام کې دعا هم شته او خیرې هم شته د عمر ابن عبدالعزیز باره کې راځي و یو ځله د قسطنطنیه درېیم جنګ و هغه قسطنطنیه چې اوس ورته استانبول وایي او د ترکو یوه حصه ده و په دې وخت کې مجاهدین تلي و عمر ابن عبدالعزیز وربلټ راځي دا خو سخته یخني ده په دې کې جنګونه نه کېږي اوړی به راشي موسم به ښه شي بیا به ورځو ځکه علماو دا لیکلي دي چې ای خلکو جمع ګوره دا یو قسم د الله عذاب دی عمر فاروق رضی الله عنه و یو ځله جمع راغلی و خپل حکومت کې دا اعلان وکړو چې زما ملګري په شام کې دي او شام یخ دی او یمن ګرم دی او شابه جامع مولګي او زما ملګرو ته شام کې جواب وکړي چې ای خلکو ګوره د ژمي نه ځان ساتئ ځکه ژمی داسې شی دی د ژمي یخني داسې ده چې زر سړي کې ننوځي او ګوره بیا نه وځي یو ځله د هډوکو یخنۍ ووهل که نه نو بیا به 6 میاشتې ټوخېږي نو دا یو خپلو ملګرو ته خیرخواهي بادشاهان داسې بادشاهان دي الله دې زموږ بادشاهان هم په موږ مهربانه کړي چې اوړه را باندې ارزان کړي زموږ مشکلاتو ته پام پیدا کړي که بېوسې الله دې وله وس ورکړي او که په زړونو کې خراب صفتونه نو یا الله د عمر غوندې صفات پکې پیدا کړي زما ورونو دا د عمر کردار دی چې په ژمي کې د هغه مؤمنانو پام هم کوي چې د شام په کوستانونو کې دي چې خلکو ګوره احتیاط کوئ چې ژمي کې یخنۍ نه ځان ساتئ ګوره دا بیماریږي